چې په افغانستان کې زلزله شوې ده د مشرقي خوا یې ډېره د کونړ او لغمان او جلال آباد خواته یې ډېره تباهي راوستې. ملګرو کله هم په یو ملک باندې داسې سخت راشي نو ټولو خلکو له هغه پکار دي چې د هغې سره ودرېږي او د هغې سره مالي مرسته ورکړي. همدارنګې چې کوم دی نغمه تاسو ټول به ډېر زیات خفیجنئ د افغانستان کوم یو مشهوره سینګره د پښتو ژبې دپاره په زراو ګانې چې کوم دی هغه ریکارډ کړي دي. هغې هم د افغانستان دپاره څه د مدد اعلان کړی دی خو تر اوسه پورې کوم د هغې کوم ډیټیل چې دی هغه یې نه دی شیر کړی چې څونه مدد به د هغې سره کیږي. بل چې کوم دی یو خبر زه تاسو سره شریک کوم او هغه دارنګې دی چې گو پڼمي نومې یو ویب سایټ دی په هغې باندې هم یو ورور اکاونټ جوړ کړی او تر اوسه پورې کوم مونږ چې وکتو نو په هغې باندې هم تقریبا $10,000 مدد شوی دی او دا کوم مدد چې دی هغه لا جاري دی د څو پورې به کېږي. په دې باندې چې کوم دی هغو کوم لا واضحه پیغام نه دی ورکړی یعنی دا ښایي چې آیا د افغانستان کم خلک چې دي دا وخت په یو سخت وخت راغلی دی نو موږ له پکار دي چې د هغو سره مالي مدد وکړو ځکه که تاسو ګورئ د 1000 نه چې کوم دی یعنی د 1000 خلکو نه بره چې کوم دی په هغه کې وژنې شوي دي د علاوه په زراو خلک جوبل دي نو پکار ده چې مدد ورسره هغه وکړی شي.